مبارک افغانستان په ټیسټ لوبه کې بنګلادیش ته تاریخي ماتې ورکړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش له ملي لوبډلې څخه یوازینۍ ټیسټ لوبه د 240 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې په خپل لومړۍ پاڼۍ کې د بنګلادیش ملي لوبډلې ته 342 منډې هدف وټاکه. وروسته د بنګلادیش لوبډلې په خپل لومړۍ پاڼۍ کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سدېدو سره یوازې 215 منډې وکړې چې د افغانستان لخوا د ټاکل شوي هدف په نه پوره کولو سره له افغانستان څخه 130 منډې وروسته پاتې شو. د یادې لوبې په څلورمه ورځ افغان لوبډلې په خپلې دوهمې پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سدېدو سره 260 منډې وکړې چې په دې سره یې د بنګلادیش لوبډلې ته 398 منډې هدف وټاکه. بنګلادیش لوبډلې د لوبې په وروستۍ ورځ نن دوشنبه په خپلې دوهمې پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سدېدو یوازې 130 منډې وکړې او دغه ټیسټ لوبه یې افغانستان ته وبایلله. دغه سیالۍ د روانې سپټمبر په 4مه بنګلادیش کې پیل شوې وه چې افغانستان وګټله. د افغان لوبډلې کپټان راشد خان په دغه یوازینۍ ټیسټ لوبه کې د 11 وکټو پر ترلاسه کولو او په یوه پاڼۍ کې د 50 څیزې په ترسره کولو د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه او په دې سره د عمران خان ریکارډ هم مات کړ. تاسو ته هم مبارک وي دوستانو، که ویډیو مو خوښ شوي د سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.